السلام علیکم. دا دغه دا ټریفالګر سکویر دا یو ځل ما ته مخکې ته ښوولی ښه ما تاسو ته تاریخي طور نه ښوولی ما تاسو ته پکې صرف میوزیک ښوولی و او نن زه د دې تاریخ ښیم چې دا چا جوړ کړی دی او دا څنګه شوی I want to read it. او دلته چې د تاریخ لیکلی دی دا یې لیکلي چې ټریفالګر سکویر is the center for national rejoicing and assemblies and rallies of various causes. It is on the site of former royal mews in stable. Stable ځای چې سرونه تړلی کېدل dated back to the days of Edward I چې دا په 1272 کې چې کوم دی نو دا و دغه زمانې 1300 ته پورې دا او the present square was laid out between 1840 and 1845 by Sir Charles Barry, architect of the House of Parliament, part of which Big Ben can be seen to the south. Big Ben دغه غټه دا ګاډیال چې دغه دی کوي او the squares commemorate to the famous victory of Edward Nelson دا چې کوم دی at the Battle of Trafalgar in 1805 during which he was killed. The Nelson column on the top دا چې کوم ښکاري دا وایي on top of which is a statue of Admiral is one of the London's most famous landmarks. Around the base are 4 bronze panels depicting his naval victories and keeps Saint Vincent. 1797 में कोपनहेगन पर दगा की द नाइल पर मिस्र के ट्रफाल्गर 1805 की original panel unveiled by the Right Honorable Peter Brook Secretary of State for National Heritage until 1854. دا دغه دا ډېر مشهور دغه دی ما تاسو ته د تاریخ وې او دا څنګه دی دا زه تاسو ته وایم چېرې دا په دې کې دا دغه دی دا چې کوم دی نو دغه دا اډمرل و لکه دوی دا کوم چې سمندري پوځ و دا د هغې دغه و او دا چې کوم دی نو دا دغه ورته جوړ کړي دا هسې ډېر داسې د ګڼې ځای دی دا دغه دی زه خو نن اتفاقاً راغلم راغلی په یو پروګرام وخو راپېښ په دې شنو چې زه تاسو ته وښیم چې دا څه دی دې ته وایي ټریفالګر سکویر د دې تاریخ دغه ما تاسو ته ووایي او په دې کې چې کوم دی نو بیا دا سړی چې کوم دی دا څوک دی دا چې کوم دی چې دا د برطانیې غټ هیرو او دغه دی چې کوم دی نو دا میجر جنرال سر هنري هیولیک دا چې کوم دی نو څوک دا چې کوم دی نو and his brave companions in arms during the campaign in India 1857 په جنگ دغه چې کوم موږ ته دغه وایي جنګ جهازي وایي دوی ته چې کوم دی نو دا غدر وایي لکه چې کوم دی نو دغه دی په هغې کې چې کوم دی نو بیا دا هغه سړی چې هغه دغه کړی ډېر زبردست او نو دا دی دا هغه دی او دا دغه دی او دا دغه دی او تاسو ته ښیم چې دا دغه څه دی لکه ټریفالګر سکویر څه دی تاریخ څه او دغه څه دغه چې کوم دی نو ما نن تاسو ته لوکوټې وښو په دې دغه باندې او دا وایي ډېر داسې مزدار ځای ده ډېر خوندور او دغه داسې دا دنیا خلک دلته راځي او د دې مزه سره ډېره بل شانتي ده دا دغه دی چې کوم دی خو دغه چې کوم ما تاسو وښو دغه د 1857 چې کوم دی نو دغه دی او دغه سلسله ما تاسو ته بیان کړه دا چې کوم دی نو کینګ جورج 4 دی دغه دی او دا دغه دی دا دغه نشل ګلري ده دغه ته بیا زه چېرته ورننه وځم او بیا به چې کوم دی نو تاسو ته هغه ښیم خو دا ما وایي چې زه نن تاسو ته ټریفالګر سکویر داسې تاریخي دغه وښیم چېره دا څه دی او داسې پوره یې وښیم او دا ډېر ښکلی دی دې کې ما تاسو ته یو وار یو میوزیک ښوولی و هغه دغه وه خو دا چې کوم دی نو ما چېره زه تاسو ته وښیم چې دا پوه شو او دلته ډېر داسې دغه دی دا زه به تاسو ته بیا د ګیګر چاپېره ډېره مزدار علاقه ده او دا چې کوم دی نو داسې دې سړي ته وګورئ دا د په ځان دا سپین رنګ مګلی دا چې ښکار لکه دا چې دغه دا ماشین جوړي خو دا بالکل حرکت هم داسې کوي د ماشین په شانتې کوي خو نور دا سړی دی په ځان یې دا رنګ مګ په وړې کړی دا هر څه سپین کړي دي دا کړی دي او دا
دا چې کوم دی نو دا to the peoples of Great Britain in a land by the Commonwealth of Virginia. I had 15 hours to ponder all the things I left behind. I'll search for home and foreign things to keep you in my mind. I had 15 hours to ponder all the things that I denied. A constant fear of constant things that makes me feel alive. And of all the other reasons that I should sit here and smile, my thoughts don't read the same no more. A simple reason why I'm on a never-ending conquest for an ever-present prize. So it's all about the journey and I'm learning to survive. You could share with me the small things that often do subside. Each step's a little lighter than my shoulders all the while. Do the lifting of a strong man through the muscles of a child. The pieces of me scattered all around at different times. I see the world in fragments, say there's no way to confine. I see the swirling pigments of its very slime. I know the earth is spinning while it's standing in the night. I see you and I can hold my mind. دا وایي نه پر کیمرا باندې سوره او په چې دا وکی کنه خو دا مې کراسي جنور په ناراضي دا د ټریفالګر سکوير او دا په اتم مې باندې دلته راغلم ما چې دا ورځ د لندن کې د ګرځېدو واقعا دا هغه دی دا موسم چې خلک پته ډېر په طبیعت کې هغه او دا دغه څه دا شي If you could join, hello, my name's Cooper. I'm an Australian singer-songwriter and I'm immensely lucky to say that this is a job of mine, especially when the sun's out. I've just got maybe 2 songs left.